او دویمه طریقه علماو دا لیکلی ده چې د الله تعالی د طرفه انسان ته څومره رزق ورکول سي پر هغې لږ رزق باندې قناعت او صبر کول، زندگی د قناعت تیرول او زندگی د صبر تیرول. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې او د پیغمبر علیه صلات وسلام په احادیثو کې د جنت قیمت د زهد بلل سوی دی. زهد معنا ترک دنیا، زهد معنا د دنیا څخه ځان راګرځول، او چې څومره رزق د ستا کفاف د ستا زندگی په تیریږي پر هغې باندې قناعت کول. ځکه د دنیا عجیبه ترتیب ده چې دنیا ته څومره انسانان راغلی دي. هغه شاعر وایي کار دنیا کسی تمام نه کرد، د دنیا خواهشات در اوسه انسان پای ته نه ورسد. د دنیا عجیبه ترتیب پیغمبر علیه صلات وسلام لو کان لابن آدم وادی من ذهب، که چیرې د دې بنده دپاره دا یوه دره د سرو زرو ډکه شي، د هغې څه وروسته دستي دی غواړي لاحب ان یکون له وادیان، چې دویمه دره دې هم راته ډکه شي. که چیرې دویمه دره هم دته د سرو زرو ډکه شي، پر دې باندې د صبر او قناعت نشته، لاحب ان یکون ثالثا، چې دریمه دره هم راته ډکه شي. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، د بنده نس د حرصه ډکې سترګې دا د قبر د تورو خارو څخه مخکې هېڅوک نشي ډکولی. لرې بنوزو زموږ او ستاسو معاشره ده چې د کوم چا د چمن ضرورت پرسو هغه دستي خپل تجارت در دوبۍ پورې رسوي، چې کوم چا دوبۍ ته ورسوي هغه دستي و جاپان ته رسوي، چې کوم چا در جاپان ورسوي هغې بیا سترګې په دې دنیا کې کړوي چې بیا په کوم ملک یو شی پیدا کېږي. در هغې وخته پورې به دی روانې چې در څو پورې د قبر و تورو خاورو تور شوه کېږي. نو ځکه کار دنیا کسی تمام نه کرد. که سړی د جنت د نعمتونو استحقاق غواړي او ځان له د جنت د نعمتونو استعداد غواړي، د هغې دپاره علماو دویمه طریقه دا لیکلې ده چې د هغې دپاره شک زندگی دا ده چې څومره مال الله تعالی ورکوي، بس په هغې باندې قناعت کوي.